وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې کچېرې یو سړی لمونځ قضا کی، بیا قصدن یې قضا کی، د دغه لمانځه قضایي شته که نشته ده؟ محترمه، لمونځ که سهون قضا کې نو هغه ته فائته وي، او که قصدن یې قضا که هغې ته متروکه وایي. نو قصدن چې قضا کې یعنې تا ترک، او سهون چې قضا کې فوت سو درنه د یو عذر دی وجې نه، د دواړو قضایي شته. صرف دومره ده چې د دیوه قضایي دې راوړله چې دا سهون یا غیر اختیاري تا نه فوت سوی ده، چې قضایي دې راوړه ته تا باندې ګناه نشته ده. او هغه لمونځ چې قصدن دې فوت کړی ده، نو که قضایي دې راوړه بیا هم ګناه سته در باندې. صحیح د قضایي خو دې د مانځه راوړه، مونځ خو دې ادا که، قضایي ستم در باندې واجبه هم ده. ګناه ځکه در باندې سته ځکه د تاخیر د وجې نه ته الله عز وجل ته مسئول یې، ولی تا د تاخیر کړی و، نو دا د تاخیر دی وجه نه دی تا مسئولیت شته ده وروره. علامه ابن العابدین الشامی رحمه الله رد المحتار کې لیکلي. الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور د پاکستان نه پوښتنه کړې دی، وی چې کله یو مړي ته کفن ورکړل سی او جنازه جای ته راوړل سی، او خلک چې د مړی ګوري، دغه په اسلام کې چیرته شته که نه؟ محترمه، علامه جلال الدین سیوطي رحمه الله په در المنثور کې، او علامه شهاب الدین الوسی رحمه الله په تفسیر روح المعانی کې لیکلی دي، و یو وخت کې په مدینه منوره کې جنازه سیوله، 2 جنازې وې، یو شهید سوی وو او یو دانه دغسې مړی سوی وو. نو خلک چې ول په شهید باندې ډیر راټول ول، د هغه په کتنه باندې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې دا بلم د تاسې مسلمان ورور وفات سوی ده. نو دینه معلومیږي محترمه چې دغه د مړو کتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې ول. نو تا خو پوښتنه داسې کړې وله که ادرس یم زه محترمه له خپلې کتابخانې نه یو څه لرې یمه، خو دا راته معلوم ده چې امام سیوطي در المنثور او علامه شهاب الدین الوسی رحمه الله په تفسیر روح المعانی کې د مسئله ذکر کړي. الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم السلام. الخبیب الافغانی الفاریابی په نامه پوښتنه کوي چې قسم باید سړی په چا واخلي؟ محترمه، قسم باید په الله او د الله په صفاتو باندې وکړل سی وروره. الله پاک دې روغ جوړ لره. ما په قرآن باندې قسم، دا دی منگو دی تاسی د متونو عبارتونه د فقه حنفی دا دی چې په قرآن، په نبی او په کعبه باندې قسم کول جواز نه لري. په قرآن باندې قسم دا د متأخرینو احناف فتوا ده وروره. اصل قسم باید په الله یا د صفاتو د الله باندې وسی. علامه ابن العابدین الشامی رحمه الله وسم قسم په قرآن باندې جایز نه ګڼي، په یوه بله معنا باندې بیا جایزه بلی. ما په دې مسئله مفصل بحث کړی که خادمینو ورونو سره د قسم بالقرآن تحقیق وي، هغه سمه د یو ورور دغه تحقیق را لیږلی ده وروره، نو هغه د سره واوره چې قسم په قرآن باندې دا که نه ده، دغه ورور تحقیق را لیږلی، هغه د سره واوره. الله دې جوړ لره محترم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. عمر حمزه حقانی په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې که چیرته یو شاګرد راجیګ سي په استاز باندې رد یا اعتراض ور باندې وکړي په علمي میدان کې، نو محترمه دا خپله بېادبي ده وروره. ته وایه چې د ادب په چوکاټ کې، نو که کومه مسئله استاز کړي وي، دی دې ورسي استاز سره دې کینی، نو خلکو ته چې شته وایي او د خلکو په مخ کې ولې په اعتراض کوي، نو محترمه دا د ادب چوکاټ نه بلکې دا بېادبي ده. نو که چیرې داسې وي چې مثلا دی ورسره موافق نه وي، نو استدلال دې ورسره وکړي او تناد یې له ده سره وکړي. دا چې دی د خلکو په مخ کې یا د شاګردانو په مخ کې اعتراض ور باندې کوي یا مناظره او مباحثه ورسره کوي، دا محترمه یو مناسب کار نه ده. الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم السلام. سید احمد حماسی په نامه باندې د هرات ولایت نه پوښتنه کوي. د ورور پوښتنه دا ده چې په زوم باندې پیسې شیندل څرنګه دي؟ جواز لري محترمه. ما مخکې په دې مسئله باندې بحث کړی ده وروره. دا خو دې موږ په حنفي کتابونو کې ستا ده چې روپۍ پې باندې شیندل او سکر خواږه پې باندې شیندل او د دې نهبه او چور په دې مې یو مفصل بحث کړی و.
نو که مسلمان دغه خادمینو ورونو سره هغه تحقیقي ګروپ ته دې راولېږي، یعنی نهبه او چورکول یې امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوي رحمه الله په مسأله باندې یو ډېر ښه بحث کړی دی. الله پاک دې روغ جوړ لره وروره کامیاب اوسي. علامه بدر الدین العیني نخب الافکار کې وروره په همدې بحث کړی دی، دا جواز لري وروره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سمیع الحق شاولی کوټي په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده چې مثلا سړي سره په دکان کې یو شی سمپل ایښی ده، مثلا شمسۍ ورسره ایښي دي، بیا دی لاړ سي چې ورته یو څوک راسي مشتري نو ورته دا شی را سره دی، هغه ورته وایي صحیح ده بس دا ماته برابرې که، ده سره خو نورې نه بیا بل دوکان نه همدغه شی اخلي نو هغه نه یې راوړي، نو خو صحیح ده بیا بل دوکاندار په مابین کې له ده سره عقد هغه وسو څه ورته وایي د بیع بالتعاطي وسو، نو چې ده ته یې راوړي پروا نه کوي انشاءالله. الله پاک دې روغ جوړ لره. خو یوه خبر ده که بالفرض دغه سړي وانه خیستلې بیا او هغه سړي ته بیرته ورردولی نه سي، ځکه دا بیع بشرط ده بیا. او یوه خبر ده چې دغه که سړی فکر وکړي دا شرط هم نن د متعاقدینو په مابین کې تقریبا معروف ګرځېدلی ده، ځکه همداسې کوي چې که هغه واخیستلې ما هم درنه اخیستي، که یې وانه اخیستلې بیرته یې درته راوړم، نو که دا شرط متعارف ګرځېدلی بیا هم پروا نه کوي، که متعارف نه بیا جواز نه لري وروره.